कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. دوستانو الله جل شانه چې وغواړي نو الله خپل بنده نیکی طرف ته راوړي او د بدۍ نه منې کي. دوستانو ګل چاغت اروپي ماویه ګل چاغت خپل نوم ماویه کېښودو. دا ولې چې توبه یې ویسته د ټیک ټاک کوي خو نیکې خبرې خلکو ته ښیي، د دین کار خلکو ته ښیي. دا ماویه ګل چاغت دا تللې وه د الله جل شانه کور ته، هلته یې توبه ویسته او ویې ژړل او الله جل شانه ته یې د خپلو ګناهونو معافي وغوښته. الله پاک معاف کړه او دین طرف ته یې راواړوله. ګل چاغتو موږ ته پکې هم دعا وکړئ چې الله جل شانه موږ ته هم د نیکۍ هدایت وکړي. ماشاءالله الله تاسو ته هم د نیکۍ هدایت وکړي جي. الله هم څلور میاشتو کې قبول کړي جي. آمین آمین ثم آمین. خوشحاله او باد اوسئ ګل چاغتو. ګل چاغتو ما هم ستاسو زړه ازار کړی دی او ردې بدې مې ویلي دي، زه درنه معافي غواړم. بس د الله د رضا دپاره ما معاف کړه. ګل چاغتو موږ ته پکې یو ختیځ بیان کړه چې ستا د خولې نه واورو. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې زما درې شیونه ډېر زیات خوښ دي. ماشاءالله ماشاءالله. پیرنۍ چې کوم دی نو د خپلو بیبیانو سره مینه محبت ساتلو، سبحان الله. او دویم چې کوم دی نو خوشبو لګول، اها. او دریم چې کوم دی نو د هغې د سترګو یخوالی چې کمونه هغه په مانځه کې و. جزاک الله ماویه، جزاک الله، سبحان الله، ماشاءالله.